نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان په ټوله میاشت کې خلق صرف دغه یوې شپې ته ګوري، په ټوله میاشت کې به ډېرې روژې نیولې. عائشه صدیقه فرمایي کہ رسول اللہ مبارک با پورا میاش روجہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو اب دا شو قدر میاش نیولا. بلکہ یو حدیث کی دا سی دی چی یسوم شہرین متتابعین پر نپسی دو میاشت روجی بنیولے، یو بشعبان و بل برمضان و. خیر اگر نور خبری دا طالبانو دی پاغی دا تاسو تا سخبرنکم صرف دمر دا کہ دا احادیث متعلق پہ وہ حدیث کی امدقہ سے دا بخاری حدیث ہم دے کہ دا شو قدر بے اکثر روجی نیولے دا شعبان دا میاشت. او زمونږ دا طالبان وی اکثر لحکم دا کلی نو کوئی چې ټوله میاشتې نیولې د نو دینه مراد اکثر وی مراد دي. دا بس خلاصه شو، نور خبرې پکې وګدې نه کوو. خو زه به دا ویم چې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت دی او د نورو بیبیانو نه چې رسول الله مبارک به د شو قدر د شعبان د میاشتې اکثر ورځې روجې نیولې، ډېرې روجې به په دې کې نیولې او دا به مستقل نیولې. نو ګوره دا میاشت د برکت شوه، دا میاشت ځان له د عظمت میاشت شوه، د برکت میاشت شوه. اوس زمونږ دا ورځې چې دي د جمعې ورځې دي، تقریبا لنډې ورځې هم دي، موسم هم پکې یخ دی. نو په دې ورځو کې بیا دا روجې نیول ډېره زیاته فایده لري چې حضور پاک په خپله نیولې دي. بلکې یو حدیث کې رسول الله مبارک دا فرمایلی دي د شعبان وی په دې میاشت کې د انسان عمل الله ته خیږي، نو وی زه دا خوښوم چې زما روجۍ او زما عمل الله ته وخیږي. چې فرشتې الله ته وی نو داسې به ورته وی چې الله مونږ خو د ده عمل راوړو، خو په داسې حال کې م راوړو چې د ده روجه وه. اوس اعمال د انسان د ګل پر ورځ هم خیږي، د زیارت پر ورځ هم خیږي، بعض اعمال مازدیګر خیږي، بعض اعمال سحر خیږي. اوس په دې الله خبر دی چې کوم عمل د شو قدر په میاشت کې روزانه الله ته پیش کېږي او خیږي، په هغې الله خبردار دی. نو چې استا عمل رب العالمین ته پیش کېږي نو یو خو کوشش کوه چې نیک عمل وکړې، او دویم دا چې په داسې حال کې دی وخیږي چې ستا د روجۍ د دې په وجه به نبي علیه السلام د ګل دروازې روجه هم نیوله او د زیارت دروازې روجه به هم نیوله، دا به زیاتې نیولې. وایي د ګل پر ورځ عمل الله ته خیږي، د زیارت پر ورځ عمل الله ته خیږي، نو دا خوښوم چې زما د عمل الله ته وخیږي او زه روجهدار یم. نو یوه خدا شوه چې د شو قدر په میاشت کې کوشش وکړئ چې د دې میاشت اکثر ورځې تاسو روجه ونیسئ. بلکې زمونږ علما لیکي وایي که د لومبۍ میاشتې نه شروع کړي او دا روجې ونیسي او اخر د میاشتې یو څو ورځې پرېږدي صرف دې دپاره چې رمضان ته سړی دمه شي، نو دا ډېره بهتره ده. بیا دویم دا دی چې د دې میاشتې 15مه ورځ او د دې میاشتې 15مه شپه د شپې عبادت او د ورځې روجه. دا حدیث ما ستاسو مخکې ولوسته، لاول د حدیث معنا مفهوم درته ذکر کوم، بیا په دې حدیث بعض علما څه خبرې کوي ادر تم اجمالي وی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شو قدر شپه وه لکه د دې میاشتې 15 شپه. چې د راویښه شوم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو، حضور پاک نشته په کوټه کې. زما دا خیالو چې کیدی شي حضور پاک چېته بلې بیبي له ورغلي، ځکه شپه ده د پیغمبر مبارک دا عادت و چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله، او قانون هم دا دی چې د انسان ګڼې ښځې وي نو دی به انصاف کوي، یو شپه یو ورځ یو بیبي سره، بله شپه ورځ بلې بیبي سره. که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی. او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګولې، مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېرو چې دی خوشحاله شي. او که د دوی څه ضرورت وي نو چې ما ته ووایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کوم. نو حضور پاک عایشه بیبي چې وکتل نو کټ کې نشته، چې کټ کې نشته نو عایشه وایي ما دا سوچ وکړ چې رسول الله مبارک چې ته بلې بیبي له بتلي. نو راپاڅېدم، چې راپاڅېدم طلب مې وکړ خو رسول الله مبارک په یو کور کې هم نو. بیا مې سوچ وکړ چې نبی علیه السلام چې د فاطمې کره نیتلې لور یې ده، هلته چې ورغلمه هغې ته مې ووایي چې حضور پاک وایي چې دلته خو نه دی راغلی،
نو زم پاسېدم، حضرت علي هم پاسېد، حضرت فاطمه هم پاسېده او ماشومان هم پاسېدل، جومات کې موقت نشته، نو ورپسې روان شو. نو د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی، هغې ته ورپسې لاړ. بقي ته څنګه ورسېدل؟ یا خو دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام د شپې به کله کله د بقي مقبرې ته ته، نو په هغه اندازه دی بقي له لاړل. لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی، ادا دی چې رسول الله مبارک به په کومه لار باندې تیر شو، نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبو تله، نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده. نو چې کوم به نږدې صحابه وو هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه، نو هغوی ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دی. دا د شاتو مچۍ نه، ما د شاتو د یو غټ افسر نه تپوس وکړو، مې چې د پیټۍ نه دا مچۍ ځي، څوک ګل راوړي، څوک رس راوړي، څوک اوبه راوړي، بله مچۍ ځي او په یو د یو 100 پیټۍ پرتې، نو هره مچۍ د خپلې پیټۍ له راځي، بلې له نه ځي، او بل په دې لاره کې غلطیږي بله، دا 2 3 میله په دې شړشم پسې او په دې ګلانو پسې منډې ترړې وي، نو په لاره نه خطا کېږي. مونږ خو په لاره باندې په سړک ته ګورو، لارو ته ګورو، بوډونو ته ګورو، نو زمونږ نه لار نه خطا کېږي. چې دش بیاباني اس پته پکې نه لګي، قسم دی که انسان ته پته ولګي چې زه په کومه ځم او په کومه نه راځم. دا خو مونږ ته سړک معلومې، مونږ ته لارې معلومې، په هغې راځو. نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته، نو ورته بورډ لګېدلی چې تنګي دومره کیلومیټره، نو ورته بورډ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په پلانکي ځای کې ده، دا په څه راځي؟ ور الله پاک ډېر بادشاه دی، د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړې ده. دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو ترې پاتې کېږي. او دا هرې پیټۍ د بکسې د مچو خپله خوشبو ده، چې 100 پیټۍ دي، د 100 ځان ځان له خوشبویي ده، ځان ځان له بوی دی. نو چې دا مچۍ لاړه شي کوم طرف ته، نو د دې پیټۍ مچۍ هغې مچۍ پسې په هغه خوشبو ځي، چې دا هلته په کومو ګلونو ګرځي، نو دا بله ملګري هلته کې هغه علاقې ته ځي، او چې واپس راځي نو چې په کومه لاره تلي د هغه خپلې خوشبو په ذریعه چې دلته دا ما لاره ده، او د هغه پیټۍ نه هم هغه خوشبو ځي، نو خپلې پیټۍ ته ځان رسوي. یعنې مچۍ باندې خو یې څه لیکلي نه دي. زمونږ خو د سړي پته لګي چې د سترګې وړې دي، د غټې د پوزه وړه ده، غټه سور دي، سپین دی، مچۍ خو ټول یو شی دی، دې کې خو پته نه لګي. نو دوی که خپله پیټۍ پېژني چې بلې پیټۍ له ورځي نه نورې مچۍ له اول بین کړي چې دا زما والا ده او که نه ده، دا خوشبو نه پته لګي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لاره به یو خاص خوشبو پاتې شو، د هغه خوله مبارکه خوشبویه وه. نو بیبیانو ته او نږدې صحابو ته به پته وه چې په دې لار رسول الله مبارک تللی. نو چې دوی ورپسې لاړل، نو رسول الله مبارک په بقي په مقبره کې په سجده باندې پروت دی، د بقي مقبره کې او جاړي، او دا آیت وایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا د عیسی علیه السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړي دي، نو رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کړي دي. ان تعذبهم، یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکې، فانهم عبادک، ستا بندګان دي، ستا مریان دي. یو مرئی له چې څوک سزا ورکوي، څوک ترې تپوس نه شي کولی چې دا ولې ورکې، به زما مرۍ سره باندې. یو زوی له که څوک سزا ورکوي وهي، څوک ورته نه شي ویلی چې دا ولې وهې، هلکه زما زوی سره باندې، که ته ورته وایې دا ولې وهې، دا ماشوم په خپله لار وهه، دا زما زوی دی. او خلک به م وایي چې هلکه دا زوی چې وایي ده به څه غلطي کړي، زروانې به یې کړي، دا غلام نوکر چې وایي ده به خامخا څه زیاتې کړي، هسې به څه څوک څه نه وایي. نو ان تعذبهم، یا الله که د خپلو بندګانو له عذاب ورکې، نو فانهم عبادک، ستا بندګان دي خدای، ستا مریان دي، ستا نه څوک تپوس نه شي کولی. چې سزا ورکې الله ته ظلم نه کې، خامخا به دې بنده څه زیاتې کړي، نو سزا به ورکې، ستا اختیار دی، ستا خوښه ده، ته زیاتې نه کې. لیکن وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، خو خدای که دا بندګان وبخې، نو تا نه څوک تپوس نه شي کولی. زورور ذات دی، زورور، هېڅوک درته دا نه شي ویلی چې دا ما ګناه کړې وه، ما لږه کړې وه، زه دې دوزخ ته واچولم، د ډېره کړې وه، دې وبخه، دا تپوس ته نه څوک نه شي کولی. دې مفتو کې وبخه، دا تپوس ته نه څوک نه شي کولی. او د حکمت خاوند دی، حکیم ته څوک دا نه شي ویلی چې ما له دې لږه دارو راکړل او هغه له دې ډېر ورکړل، دا وایي. ما له دې لس پوڼې راکړې، زما بیماري زیاته ده،
اغله دی 50 پونه ورکړي بیماری کمه ده حکیم نه څوک دا تپوس شي کولی حکیم ته پته چې د دې بیماری دپاره دا دارو پکار دی اغله دا دارو پکار دی حکیم ته پته چې د دې بیمار دارو ساره او ماښام خوړل پکار دی او د هغه بل په شواروس کې یو ځل خوړل پکار ته د حکمت خاوند دی پروردګار او رسول الله مبارک جاړي ښه زمونږ ستاسو دپاره د امت دپاره په نیمه شپه بقي مقبرې ته ځي سره د دې نه قسم دی چې د حضور پاک دشمنان څومره ډېر مدینه شریفه کې د دنیا یهودیانو او هر یهودي د پیغمبر د سر دشمن دی مدینه شریفه کې بلا منافقانو په هغه زمانه کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دی او سره د هغې په نیمه شپه چاته نه وای او بقي ته تللی دی او په سجده په دا خاورو کې پروت دی په دا خاورو کې او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک وختې نو وایي چې جړلې نو زه پې ور پرېوتم حضرت فاطمه هم پې ور پرېوته وی رسول الله مبارک سر اوچت کړ وی ما ته وایي شی الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا سره او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي نو خدای ظلم نه کوي پیغمبر به څنګه ظلم وکړي او خدا الله په حکم چلیږي ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره زیاتې کړي ستا په نمبر کې به بلې بیبي له تلې ما وی دا الله رسوله زما هم دقه خیال و چې ته چېرته بلې بیبي له تلې بیا فرمایل وی نه ودومه جبریل علیه السلام راغی او زه یې پاسولم او ما ته یې ووی چې پاسه د شب قدر شپه ده د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله پاک د بنو کلب قبیلې بنو کلب په عربو کې یو قبیله وه هغوی به ګډې چیلې ډېرې ساتلې شپانو په دې شپه د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي نو زه رالمه ما وی چې خپل رب ته د خپل امت لپاره سلګۍ ووایم او چغې ووایم چې زما امت خدای وبخي دویم دا دی چې د دې میاشتې 15مه ورځ او د دې میاشتې 15مه شپه د شپې عبادت او د ورځې روژه دا حدیث ما ستاسو مخکې ولسته لاول د حدیث معنا مفهوم درته ذکر کوم بیا په دې حدیث بعض علما څه خبرې کوي درته اجمالي ویم حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شب قدر شپه وه لکه د دې میاشتې 15 شپه چې زه راویښه شوم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک نشتا په کوټه کې زما دا خیالو چې کیدی شي حضور پاک چېرته بلې بیبي له ورغلي ځکه شپه ده د پیغمبر مبارک دا عادت و چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله او قانون هم دا دی چې د یو انسان ګڼې ښځې وي نو دی به انصاف کوي یو شپه یو ورځ یو بیبي سره بله شپه ورځ بلې بیبي سره که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګولې مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېرو چې دی خوشحاله شي او که د دوی څه ضرورت وي نو چې ما ته ووایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم نو حضور پاک عایشه بیبي چې وکتل نو کټ کې نشته چې کټ کې نشته نو عایشه وی ما دا سوچ وکړه چې رسول الله مبارک چې ته بلې بیبي له به تلي نو راپاڅېدم چې راپاڅېدم طلب مې وکړه خو رسول الله مبارک په یو کور کې نو بیا مې سوچ وکړه چې نبی علیه السلام چې د فاطمې کره نیتلې لورې ده هلته چې ورغلمه هغې ته مې وویل چې حضور پاک وی چې دلته خو نه دی راغلی نو زم پاسېدم حضرت علی هم پاسېد حضرت فاطمه هم پاسېده او ماشومان هم پاسېدل جومات کې موقت نشته نو ورپسې روان شو نو د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی هغې ته ورپسې لاړ بقي ته څنګه ورسېدل یا خدا و چې دوی ته پته و چې نبی علیه السلام د شپې به کله کله د بقي مقبرې ته ته
نو په هغه اندازه دی بقیل لاړل. لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی، ادا دی چې رسول الله مبارک به په کومه لار باندې تیر شو، نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبو تله، نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده. نو چې کوم به نږدې صحابه و هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه، نو هغوی ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث وره دا وره ښه ای زما بندگان، ای بندگان که تاسو دومره ګناه وکړئ چې د دې ځمکې نه واله د اسمان غاړو ته ورسېږي، څومره ګناه چې دا ټوله ځمکه پرې ډکه شي او د اسمان غاړو ته ورسېږي، او شرک دې نه کړی چې مشرک نه، او ما ته سر ښکته کې توبه وباسې، نو دا دومره د ګناه ځای به دله د بخښنې نه ډک کم، هېڅ پروا مې نشته. حدیث پاک کې راځي یو سړی ګناه وکړي نو بیا څه وایي؟ یا الله ما ګناه وکړه ما وبخښه، اذن عذبت ذنبا فاغفر لي، نو الله یې وبخي. بیا ګناه وکړي بیا وایي یا الله ما ګناه وکړه ما وبخښه، الله وی مې بخلې. بیا ګناه وکړي بیا وی یا رب یا رب یا رب ما وبخه او مې بخلې، بیا به نه کومه. بیا وکړي یا رب انی اذنبت ذنبا آخر، بله ګناه مې وکړه فاغفر لي ما وبخه. الله فرشتو ته وی اعلم عبدي، الله اعلم عبدي زما د دې بنده دا علم دی چې ان له ربا یغفر الذنوب، چې د دې یو رب شته چې ګناه بخي. دی په دې پوه دی چې یو رب شته چې ګناه بخي. غفرت لعبدي ولا ابالي، بنده مې وبخه هېڅ پروا مې نشته. یو وخت شراب حرام شو، نو چې کم لوښي به د شرابو د استعمال په هغې پابندي ولګېده چې دا لوښي به م نه استعمالوي. حالانکې لوښي خو شراب نه دی، لوښي خو نقصاني شی نه دی، خو مطلب یې ده چې دې لوښو ته دوی ګوري نو دا شراب به ور یادېږي، وایي به چې دې کې خو موږ شراب یو وخت څکلی دي، زړه به یې ورته وشي. نو د هغه لوښو نه هم پابندي ولګېده چې د شرابو د استعمال لوښي به م نه استعمالوي، او چې بیا د خلکو پوره نفرت پیدا شو، زړه یې تور شو، نو بیا د هغه لوښو اجازت ورکړه. خلکو به د قبرونو سره ناروا سلوک کو، د شریعت خلاف کار به کو په جاهلیت کې. نو پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې بالکل به قبرونو ته نه ځئ. حالانکه قبر له خو په جایزه طریقه هم سړی تلی شي، په ناجایز هم، خو پابندي مکمل ولګوله، مکمل پابندي چې هغه جایز به هم نه دی، چې مکمل د قبرونو د تلو نه پابندي شي چې دا جایز هم نه دي، نو ناجایز خو به خامخا څوک نه کوي. نو وروسته یې بیا چې د خلکو هغه اعتقاد او د خلکو عمل کلک شو، مضبوط شو، نو بیا آیت حدیث کې و چې نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، ما تاسو د قبرونو د ملاقات نو د زیارت نه منې کړی وې، زه اوس به تاسو څوک ورځئ نه ورځئ. او د مور و پلار چې څوک قدر نه کوي او د مور و پلار بېعزتي کوي، د مرګ نه مخکې به د فقر راځي، دی به غریب کېږي او فقیر کېږي به، او د ده بچي به د سره هغه سلوک کوي کم سلوک چې د خپل مور و پلار سره کوي. دا پاتې کېږي خو نه. او چې د مور و پلار قدر دی وکړي، عزت دی وکړه، نو خدای به دې عمر کې برکت اچوي، عمر به دې زیاتېږي، مال کې به دې خدای برکت اچوي، مال به دې زیاتېږي. او چې ته د دغې مور و پلار عمر ته ورسېږي، حدیث کې راځي، نو الله به داسې بچي درکړي چې تا څنګه د مور پلار خدمت کړی دی، هغې به ستا هغسې خدمت وکړي. او الله پاک اواز کوي، ماشاءالله ټوله شپه الله اوازونه درته کوي بنده. الا من مستغفر فاغفر له، الله الا الا خبردار، هل من مستغفر څوک بخښنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم. الله واس کوي څوک بخښنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم. الا من مسترزق فارزقه، الا من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته فارزقه چې زه وله روزي ورکم. ماشاءالله هلکه مونږ خو بخښنه غواړو د خدای نه کنه، روزیم د خدای نه غواړو. او دریم عجیبه خبره کوي، الا من مبتلا فاعافيه یا فاعافيه
شته څوک په تکلیف کې انخته چې د دې تکلیف نه وباسم شته څوک بیمار چې د بیمارۍ نه وباسم شته څوک په مقدمه کې انخته چې د مقدمې نه وباسم شته څوک په دشمنۍ کې انخته چې د دشمنۍ نه وباسم شته څوک یا څوک په بچي یا ښځه په تکلیف او په غم کې انخته چې دې ته وباسم حتی یطلع الفجر تر سبا خطو پورې الله دغه اوازونه کوي بله میاشت شروع شوې ده چې هغې ته د شعبان میاشت وایي د شو قدر میاشت چې داسې پښتانه ورته وایي او عرب به د شعبان میاشت وایي په دې میاشت کې 15 تاریخ ډېر قیمتي دی 15 شپه د دې میاشت دی ولې یو حدیث کې راغلی دی وان کان فيه کلام خو خیر هغه حدیث داسې دی چې ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب بني كلب أو كما قال چې الله پاک خصوصي کرم و رحمت سره اعلان کوي د لومبي اسمان کې او څه کوي په عربو کې د بنو کلب قبیلې ګړې چیلې ډېرې زیاتې وې نو الله پاک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق بخي دا څوک بخي دا هغه خلک بخي چې څوک په دې شپه کې د الله پاک عبادت وکړي یو کتاب دی د وعظ په عربۍ کې درة الناصحین ورته وایي هغې کې مې واقع لیدلې وه چې حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېدل یو غر یې ولیده هغه ډېر لوړ اوچت و نو دې وروخت د الله د قدرت دپاره چې وروخت د غر په دې څوکه باندې یو تیږه پرته وه تیږه ته یې وښویده چې وښویده عیسی علیه السلام چې وکتل نو لاندې درة الناصحین دی غالبا که درة الواعظین دی زه پکې تېرېږم نو چې څنګه هغه وړقېد واعظین درة الواعظین نو چې څنګه هغه تیږه وړقېده پرېوته نو یو غار و نو چې عیسی علیه السلام وکتل نو په غار کې یو سړی ولاړ د الله عبادت کوي اوهو دا سړی د خدای پاک عبادت کوي په دې غار کې دننه هلته ولا الله د اوبو د هر څه انتظامات برابر کړي دي څومره نیک دی الله دا سړی کله راغلی دی څه کوي رب العالمین ورته وفرمایل په خپله دې تپوس وکړه نو عیسی علیه السلام د هغه سړي نه تپوس وکړه هغه ویې 400 کاله مې وشو چې په دې غار کې لګیا یم د الله عبادت 400 سال ډېر شی دی لږ شی دی نه ریا شته چاته ځان نه ښیي نه ستړی شته نه غم خادي شته یو شان لګیا دی نو عیسی علیه السلام ډېر تعجب وکړو چې خدایه د ده نه زیات عبادت ګزار به بل څوک دومره عبادت گزار وی او ستا نه پس یو بل امت را روان دي د حضور پاک د محمد صلی الله علیه وسلم امت هغې چې د شو قدر په 15 شپه عبادت وکړي د هغې یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه ماته زیات دی نو په دغه شپه به الله ته عبادت کوي که خیر انشاءالله او شب قدر ورته موږ وایو دا نور خلک ورته شب برات وایي لیلة القدر په عربیه کې ورته وایي زموږ علما لیکي وایي په دې شپه کې الله پاک د راتلونکي یو کال د هر سړي تقدیر فرشتو ته حواله کړي چې دا ولیکي شب یې لیکي د هر سړي نو د رمضان په اخري 10 شپو کې چې بیا کومه لیلة القدر ده نو په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي نو خصوصا په دې شپه د الله پاک عبادت وکړي ښه عبادت وکړي او خدای پاک دا سوال وکړي چې یا الله ته د راتلونکي یو کال تقدیرونه فرشتو ته لیکل اعلان دې ورته کړی به کې نن نو الله زما تقدیر کې ښه څیزونه ولیکه دنیا هم پکې ښه ولیکه او د دنیا نه علاوه مړه د دنیا خو به سرخوړنې تېره چې پرېږده د آخرت سوال وکړي د الله د آخرت ګټه وغواړئ د الله نه د اسان مرګ د خدای نه وغواړئ چې مرګ هم سخت دي قبر د قبر عذابونه د هغې نه امن وغواړئ د قبر د تیارو نه امن وغواړئ د قبر رڼاګانې او آخرت وغواړئ د خدای پاک او بعضې علما وایي چې د ورځې روژه ونیسئ نو بهتره ده اگر چې داسې څه مضبوط حدیث پکې نشته خیر ښه خبره ده که څوک یې نیسي نو زما په خیال باندې د جمعې ورځ غالبا د سرکار خو رانه نیم خبر د هغوی د خالي راځي زمونږ د ملک د پاکستان د خالي ورځ راځي سعودي جمعه راځي او موږ به د خپل ملک سره خپل انتظام ساتو ښه د خپل ملک سره نو د خالي ورځ راتلونکې د شو قدر 15 ده او د خالي شپه د جمعې نه پس د خالي شپه دا د شو قدر شپه ده دعا وکړئ چې رب العالمین موږ ته د عبادت توفیق راکړي الله موږ د پریشانو آفاتونو په امن کې وساتي چې په مصیبت کې ونښتې خپل رب یاد کا چې پریشانی راله خپل رب یاد کا چې بیماری راله خپل رب یاد کا چې غلطي دې وکړه والله راونیولې خپل رب یاد کا بغیر د خپل رب نه قسم په خدای که زمونږ بله سری زمارونه وګورئ نه به د زوی په کار شي نه به د لور په کار شي نه به د ښځه په کار شي نه به د خاوند په کار شي نه به د دوستان په کار شي نه به د پیسه په کار شي نه به د کلاشنکوف په کار شي نه به د ځمکه په کار شي نه به د بادشاهي په کار شي که په کارېږي دی زما خپل رب به زمونږ په کارېږي زما د رب نه مهربانه ذات بل نشته په موږ ډېر مهربانه زه کله حیران شم چې یاره به تا موږ له څونه ښکلي شکلونه راکړی که تا موږ سپي جو پیدا کړی وي خنزیران موږ ستا څه کولی شو
که موږ د چیندخان او ماران او لړمانان پیدا کړی موږ ستا څه کولی شو موږ له دې ښکلی شکل راکړو موږ د انسانان پیدا کړو موږ د مسلمانان پیدا کړو موږ له دې عزت راکړو موږ له دې په ګرمۍ کې یخ هواګانې راکړې په یخنۍ کې د ګرم څیزونه راکړل موږ له دې بچي راکړل موږ له دې عزت راکړل موږ څه نعمت دی چې خدای تا موږ له رانه کړ بیا هم الله موږ ستا د نعمت شکر ادا نه کړ الله موږ تا ته یو ځل ونه جړل تکلیف راشي جاړو داسې نه جاړو موږ مستی کوو موږ تا ته سر نه ښکته کوو موږ تا په حضور کې منځ نه کوو موږ نفل نه کوو موږ ستا مال کې ستا حق نه ورکوو موږ د خپل مور او پلار عزت ونه کړ موږ په خپلو بچو رحم ونه کړ موږ ګاونډي سره ظلم وکړ موږ کبر وکړ موږ ځان پسې خپې راکاږو انسان زموږ د نظر نه یې شی نه راځي موږ ټول عمر پیسو پسې منډې 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 تم رضا نه کړې الله زمارونو تکلیف پارچا راځي مصیبت نه څوک نه خلاصي دم د مصیبت او د تکلیف دا دی چې موږ خپل رب ته چغه ووو شته څوک چې تکلیف لرکي بې د الله نه نشته وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ الله وی تکلیف زراولم ختموم زه ګورې بل څوک نشي ختموم یا څوک سار وختي سوره یاسین وی ټول حاجتونه به پوره شي ماښام ماسخوتن چې صورت واقعه وی نو فقر غریبي به در باندې نه راځي او چې ودکېږي آیت الکرسي وایا الله به د حفاظت کوي او د آخري صورتونه وایا د سحر جادونه به د خدای په حفاظت کې ساتي او چې بیا ور باندې عمل کې دا خو مقصد دی فتبعوه د قرآن تابعداري وکړي تابعداري دا چې الله پکې څه غوښتي دی هغه وکړي او د څه نه یې منع کړي د هغې نه ځان وساتئ خو واتقو بل څیز دا چې پرهیز به کوې چې ډاکټر له لاړ شې او هره ته دارو لیکي او ته پرهیز نه کوې جوړېږي نه دارو سره به خامخا پرهیز کوې ډوډۍ به هم خورې دارو به هم خورې او پرهیز به کوې چې پرهیز نه کوې نه جوړېږې نو الله وایي تابعداري یې وکړه دا قرآن دارو دی دا ډوډۍ د استعمال یې کا واتقو پرهیز ورسره وکړه لعلکم ترحمون نو پتا به د خدای را طرف نه رحم وشي او که تابعداري د قرآن نه کوې او پرهیز نه کوې نو عالمان وایي د رحم په ځای ممکن ده چې د خدای قهر در باندې نازل شي ما سره د خپل باباجي دعاګانې دي نورې سره نشته زما په خدای قسم د خپل ځان صفت او د خپلو مشرانو ما ته ښه نه ښکاري خو دا قسمیاً درته وایم تهجد چې تا هغه نه دي پرېښي زه به ورسره کوټه کې سملاستېدم او کله که به ډېر هم ناجوړه او پاتې به شو نو د حدیث د عمل مطابق به هغه د نور خطو نه پس بیا هغه تهجد کول او دا الفاظ مې د هغه یاد دي خدای ته به بني جړل څه به وي دا شعر مې یاد دی تعاظمني ذنب فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما زما ګناهونه خو ډېر زیات دی الله ما خو د ګناه ډېر لوی بوج راغی خو الله د خپل ګناهونه مې ستا عفو سره مخامخ کړل نو زما د ګناه نه ستا عفو الله بیا ډېره زیاته ده یقین په خدای وکړه ما ته د هغه دا الفاظ هم یاد دي وی الله ستا پیغمبر فرمایي چې الله پاک دې وخت کې درې اوازونه کوي هل من مستغفر فاغفر له څوک بخونه غوښتونکی شته چې وی بخم هل من سائل څوک سائل شته چې دې دعا قبوله کړم هل من مسترزق څوک طلب د رزق شته چې زه وله روزي ورکړم دا به الفاظو وی الله دا خو تا ته موږ نه دي ویلې په خپله ته دا آواز کې څونه عجیبه نکته ده موږ خو تا ته نه دي ویلې چې دا ووایه الله ته په خپله دا آواز کې نو الله زه سوالګر یم زه غوښتنه هم کوم الله زه بخښنه هم غواړم زه روزي هم غواړم او زموږ اصل خپل کلی د پړانګې دي د پړانګو بابا زموږ نیکه دی زموږ د نسب مشران اوس هم د پړانګو بابا د قبر خپو ته ښخ دي زموږ نیاو هم د ماشومان موږ به یې بوتلو هلته
او زما د نیکه پلار شیخ محمد اسماعیل رحمتالله علیه دلته تورنګزو ته راغلی یقین په خدای او کدا مې یاد دي باباجي به وی زما پلار زه د 7 کالو چې زما پلار وفات شوی دی او زما مور ما سره خواري کړې ده وی یو زوم یو مې خور وه بل رورې مو عبدالغفور هغه وفات شوی تورنګزو په دې مقبره کې دفن دی وی زما مور به یواګې په خکله ګوته به یې پکې راښکا چې بچې دا نیمه به ته خوري نیمه به دې دا خور خوري او هغې به غریبې ناره تېره کړه وی دا وخت په ما تېر شوی دی علم والا خدای ورکړ د تورنګزوالو مینه یې ځان ته داسې راښکا چې د تورنګزو د بچي ته هغه داسې ښکارېده لکه د خپل پلار په شان دا تپوس وکړئ تاسو او دا ټولې د هغه دعا کوي نورې څه نشته خو زه په دې د الله شکر ګزار یم ما وړه دوره هغه نه کړې وه هغه نه مې هدایې زده کړې وې چې زه به کله د هدایې مې خولې نو بیا به مې هم ترې تپوس کوم به په دې خوشحالېده هلته استاد هم چې ما به خولې نو ما به ورته هدایه کوله وکړم دې دی باندې ډېر به خوشحاله شو هغه هدایې زما رور مولانا یوسف احمد صاحب ما نه ویلي هغه مشکات یې ما نه ویلی دی هغه وړه دوره یې ما نه کړې ده سره د وړو کتابونو الحمدلله ما خو ډېر عمر وړه دوره مې په چوټیانو کې به هم ښوله ټول عمر مې ښودلې وه اوس خو دوره حدیث راله نو شکر دی چې د بابا هغه میراث ما ته او زما نه یوسف احمد مولوي صاحب ته منتقل شو او سخت کال الحمدلله تاسو وینئ د 100 نه زیات طالبان الحمدلله دا پټکو والا بچي چې مخامخ ناست دي دا د وړې دورې نه فارغ دی الحمدلله په دې زه خوشحاله یم دا د خدای فضل دی زما رو د دې مدرسې په لږ وخت کې څومره ترقي وکړه الحمدلله تقابلان استادان دي په دې مدرسه کې د خدای پاک فضل دی د رکوټي نحومیر رماله تر وړې دورې پورې هر استاد الحمدلله ښه قابل او جید او ښه د سبقونو اهتمام دی پکې چوټیانې بوټیانې نشته ښه پوره تکرار ښه پوره مطالعه کوشش او خواري دا ده چې خدای پاک د دې نه یو ښکلی خشته عالم وباسي हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फिर से आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ और यहाँ पर हम लोग ये वाली गेम खेलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है और इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और आपको यहाँ पर एक बम भी मिलेगा और यहाँ पर काफ़ी सारे कार्टून हैं जिससे आप लोग ने बचना है और आपने ये बम को यहाँ पर करना है ताकि आपको और भी बम मिले और आप इससे ब्लॉक्स तोड़ सकते हैं और आपको इस कार्टून से बचना है और नहीं और इस बम से नहीं कार्टून्स भी मरेंगे तो ये भी है। तो अभी हम इनसे बचकर रहते हैं और हमें इनसे बचकर रहना है। तो ये भी ख़त्म हो गया, बाकी हमें किसी और को मारने की कोशिश करनी होगी। तो इस वाले को भी मारते तो ज़ाया हो गया। बाकी हम और भी लोगों को मारते हैं, इन सबको हमें मारना है और उसके बाद हम जीत जाएंगे, बस यही है। और हमें ऊपर ये क्या मिला है, ये भी शायद बॉम्ब ही है और इससे तो हम लेवल ही चेंज हो गया भाई। बाकी वहाँ पे शायद ख़ज़ाने तक पहुँचना है, तो शायद ख़ज़ाने तक ही पहुँचना है। तो अभी हम ख़ज़ाने तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये क्या है, इससे शायद हम हर्ट हुए, ये शायद कुछ और। खैर हमें ख़ज़ाने की चाबी मिल चुकी है गाइस और अब हम ख़ज़ाने के बस पास में जाना है और कुछ नहीं, बाकी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अभी ख़ज़ाने के पास जाना है। और ताला की जो चाबी है वो हमारे पास पहले से है, हमें कलेक्ट हो चुकी है। अभी हम फ़ौरन भाग के जाते हैं और आप लोग कहेंगे कि जल्दी करो, तो नहीं भाई मैं जल्दी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्टून्स होते हैं और इनसे बचना भी होता है, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं कर सकते हैं। सो सॉरी, हमें अभी जल्दी करने की ज़रूरत है। तो हम अभी सामने है हमारा ताला, बस इसे जाने दो और इसे भी हम मार ही देते हैं। तो ये भी मर गया। अभी हमें बस जस्ट जाना है और ख़ज़ाना सामने है, शायद हमें सबको मारना है, उसके बाद ख़ज़ाना मिलेगा। तो अभी पहले हम इन सबको मार देते हैं, ख़ज़ाने के एकदम क्लोज़ हैं हम, बिल्कुल हमें जल्दी जीतना पड़ेगा। तो इसकी भी मौत हो गई। अब हमारे पास टोटल बचे 5 बचे हैं, सॉरी अभी 3 हो गए हमारे पास और कॉइन भी है। वाओ, हमें कॉइन कलेक्ट कर लेना चाहिए।
बाकी हमने उसे भी मार दिया और ब्लॉक्स भी हटा दी। अभी ये भी कार्टून है एक ये भी मर गया, नहीं ये भी नहीं मरा, ये नहीं मरा। अभी हमें मारना पड़ेगा इनको, कैसे मारे, कुछ ना कुछ तरीके तो सोचने पड़ेंगे इस तरह से। और हम अभी कहीं यहाँ पे बॉम्ब लगाते हैं और एक बॉम्ब यहाँ पे लगाते हैं और शायद इससे ये दोनों मर सकते हैं। हो हाँ, और अब से भी ये एक बचा है, उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी तो ये बच चुका है। अभी हम इसे भी मार देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें हमारे पास अनलिमिटेड बॉम्ब होते हैं। इस बॉम्ब वाले बटन को हम दबाएंगे और बॉम्ब आ जाएगा। हमें इसे जल्दी ही मारना पड़ेगा वरना तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, मतलब हमें मार सकता है। हमें इसे जल्दी मारना पड़ेगा इसीलिए। सो इसे मारते हैं। इधर आ जा, ठीक है, ज़्यादा कोशिश नहीं कर भागने की, रुक जा और इधर आ जा। और अभी मैं तुम्हें बॉम्ब से मार दूँगी मज़े से। तो इसे भी हम लोग ने फाइनली मार ही दिया। अब हम शायद ख़जाने के पास जा सकते हैं। सो हम लोग ने एक और लेवल बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारे लेवल्स है इसमें। बाकी इसमें हम फिर से स्पॉन हो चुके हैं। अब हम लोग फिर से इस खजाने को कलेक्ट करना है, इन सब कार्टूनों को मारना है। सो करते हैं। और इसमें हमें एक और बॉम्ब मिल गया, एक और भी बॉम्ब वहाँ पर है, एक और बॉम्ब भी हम लोग ने लगा दिए। अभी हमें बहुत जल्द इस कार्टून्स को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बॉम्ब लगाते हैं और यहाँ पे एक और बॉम्ब लगाते हैं। ये तो पक्का मारा जाएगा, मारा गया। अभी एक कॉइन मिला है, उससे इसको कलेक्ट करते हैं और एक यहाँ पे बॉम्ब लगा देते हैं। इधर आ जा तू, चुपचाप से, नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 कंटेस्टेंट बाकी है, मतलब जो कार्टून से ही बाकी है। एक मर गया, अब फिर से यही वाला बचा है, जिससे पहले बचा था यही वाला बचता है हमेशा। इस बार मैंने इसे क्यों उधर धक्का दिया मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हम एक बॉम्ब लगाते हैं और हम भाग जाते हैं। इस बॉम्ब से हम भी मारे जा सकते हैं। हमारे लिए कोई गेट नहीं खुल रहा क्योंकि हम अभी इस कार्टून्स को नहीं मार चुके हैं। इस कार्टून को हमें मारना पड़ेगा। सो लेट्स किल हिम। सो इधर आओ तुम, और शायद तुम इधर आ जाओ, तो तुम इधर आ जाओ ना, मेरी अम्मा इधर आ जाओ। मैं इसके लिए वहाँ पे बॉम्ब लगाती हूँ ताकि जब ये जाए, वे तो उधर से चला गया। अब हम ऐसी कोई तरकीब हमें लगानी पड़ेगी कि ये खुद ही मारा जाए। सो शुक्र है ये भी मर चुका है। अभी हमें क्या करना है कि हम लेवल पास कर चुके हैं या फिर हमें जाने दो, है ना। हमें लेवल, हम अभी जा चुके हैं ना, हमने सब कार्टून को मार दिया है। तो अभी ये क्या है, आई डोंट नो, शायद इसको मारना है तो इसीलिए हम इसको भी फिर काट देते। तो इस ब्लॉक को भी हम लोग नहीं तोड़ना है, जो बड़े बड़े स्टोन्स है इसको हम नहीं तोड़ सकते, बाकी इन ब्लॉक्स को हम तोड़ सकते हैं। और ये वाला लेवल भी कंप्लीट हो चुका है।